بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د کمپیوټر د زده کړې پروګرام ته. موږ تاسو تیر کلاس کې یو اندازه د کنټرول پینل انټروډکشن کړی او د هغې ترڅنګ یو اندازه عملی کار یعنی وینډوز ډیپندر باندې هم موږ تاسو بحث کړی. نن به راځو کنټرول پینل ته او په کنټرول پینل کې به په اډ لانګویج باندې بحث کوو. زه سمپل راځم، لومړی تر ټولو دلته یو اندازه لیکل کوم، نوټپیډ اوپن کوم. نوټپیډ اوپن کوم او زه غواړم چې په پښتو ژبه لیکل وکړم. نو چې زه لیکل کوم، لیکل په انګلیسي ژبه کېږي. ما سره په دې کمپیوټر کې پښتو ژبه شته، لیکن دا پښتو ژبه چې کوم د هغه ما اکټیویټ کړې نه ده، فعاله کړې مې نه ده. نو د دې د اکټیویټ او د فعاله کولو لپاره زه مکلف یم چې د کنټرول پینل د طریقې نه هغه ژبه هلته اکټیو او فعاله کړم. زه سمپل راځم، دلته لومړی ځان سره کنټرول پینل اوپن کوم. چې کله هم کنټرول پینل اوپن کوم، نو راځم مختلفې طریقې د کنټرول پینل د اوپن کولو چې تیر کلاس کې هم موږ تاسو په هغې باندې بحث کړی. یوه طریقه هم د هغې د جملې نام دا ده چې زه ځان سره په رن کې کنټرول پینل ولیکم. چې کله مې کنټرول پینل د ځان سره ټایپ کړ، یاد ساتئ له هغې وروستو به زه راځم لینګویج ته. دا د هرې وینډو څنګه وي ډیفرنټ وي، کیدای شي کومه بله وینډو کې دلته ریجن اینډ لینګویج لیکل شوی وي. نو زه راځم سمپل دلته لینګویج باندې کلیک کوم. چې کله په لینګویج باندې زه کلیک وکړم، نو ماته دلته یو اندازه کمانډونه ښکاره کېږي دې ساحه کې. تاسو ته ښکاري اوس بای ډیفالټ یوازې د انګلیسي ژبه څنګه ده موږ سره موجوده ده. دا چې زه غواړم د پښتو ژبه یا دري ژبه یا کومه بله ژبه اډ کړم، د هغې دپاره به دلته په اډ ا لینګویج باندې زه کلیک کوم. اډ ا لینګویج ته راځم. نو چې کله دلته کلیک وکړم، دلته ما سره مختلف قسمه ډېرې ژبې څنګه دي موجودې دي، او چې زه چېرته په دې کې دا ژبه سرچ کوم، نو امکان دی ولري دا ډېر ټایم ونیسي. دا ښکاري دومره ژبې څنګه دي موجودې دي چې دا هر یوه زه ځان سره اډ کول غواړم. نو اسانه طریقه داسې ده چې پښتو ژبه ده، د هغې دپاره سمپل پي دلته پریس کړه. چې کله پي پریس کړم، تاسو ته معلومیږي دا پښتو ژبه څنګه شوله، موږ سره دلته انتخاب شو. دلته نه به پښتو ژبه انتخاب کړو او سمپل دې کوین ساحې له به راشو. دلته تاسو ته ښکاره کېږي اډ یو کینسل ده. که په کینسل کلیک وکړم، دا بیرته څنګه ده ریموف کېږي، ختمیږي. او که په اډ کلیک وکړم، نو پښتو ژبه څنګه دا بیا اډ کېږي. زه په اډ کلیک کوم. چې کله په اډ کلیک وکړم، نو پښتو ژبه به څنګه شي، دلته به اډ شي. تاسو ته معلومیږي مخکې دلته یوازې یوه ژبه موجوده وه، انګلیسي. لیکن اوس څنګه شو، یوه ژبه بله هم موجوده شوله چې هغه د پښتو ژبه ده. که اوس بیرته راشم همدلته نوټپیډ ته، نوټپیډ پروګرام اوپن کړم، نو بیا په پښتو ژبه هم څنګه ده زه لیکل کولی شم. مختلفې طریقې دي. ژبه چې کله چینج کوئ، د هغې دپاره شارټکټ هم موجود ده او بل د ټاسک بار د طریق نه هم کولی شئ. زه اوس لیکل کوم ویلکم ټو ای ایجوکیشن افغانستان. دا مې انګلیسي لیکل وکړل. که چېرته په پښتو ژبه لیکل کوم، شارټکټ آلټ شفټ ده. آلټ شفټ چې کله زه ولیکم، نو ګوره اوس به ماته څنګه ده، هغه د انګلیسي لیکل به هم څنګه ده، سوري د پښتو لیکل به هم څنګه ده، راځي د افغانستان الکترونیکي. نو چې څومره هم لیکل تاسو بیا کولی شئ، د دې په مرسته تاسو مخ په وړاندې باندې خپل لیکل بیا وړلی شئ. د افغانستان الکترونیکي زده کړئ. دا یو اندازه لیکل څنګه دي ما دلته وکړل. نو پښتو ژبه په کومه طریقه باندې د کنټرول پینل په مرسته باندې موږ څنګه د ډېر په اسانۍ سره راوستله. که چېرته کوم نفر وغواړي چې بله ژبه راولي اډ کړي، نو دا خو ضرورت د امکان دی ولري بعضې توري به په پښتو کې موجود وي، په دري کې به نه وي، په دري کې به وي، په اردو کې به نه وي. هغه د لیکلو سټرکچر فرق کوي. که چېرته اوس وغواړو چې فارسي ژبه اډ کړو، اډ ته راځم او دلته نه سمپل په هماغه پي کلیک کوم. پي سره خوا کې به موږ ته څه معلوم شي، هغه د فارسي چې کومه ژبه ده مربوطه، هغه به هم څنګه شي، موږ ته به دې ځای کې شو شي. یا دري ژبه غواړئ، نو چې کومه ژبه تاسو ځان سره اډ کول غواړئ، هغه سمپل تاسو د همدغه ځای او همدغه طریقو نه څنګه ده انتخابولی شئ. دا د ژبې د اډ کولو څنګه وي طریقې وي. دا د فارسي دپاره ده، ګوره پرژن دپاره
ورژن باندې دلته کلیک کوم ځان سره سمپل چې کله کلیک وکړم انتخاب شوله او د هغې وروستو راځم دلته نه ځان سره په ایډ باندې کلیک کوم چې کله په ایډ کلیک وکړم د پارسي ژبه هم څنګه شوله دلته ګورم موږ سره ایډ شوله. نو دا د ژبې د ایډ کولو څنګه وي اسانه طریقې وي. اوس ژبه ایډ شوې ده زه وغواړم چې دا بیرته ریموو کړم ختمه کړم. تاسو ته ښکاري دلته دا ریموو کمانډ کار نه کوي. که زه چېرته پارسي دلته انتخاب کړم ګورئ اوس څنګه د ریموو کار کوي. مخکې له دې چې دا ژبه ریموو کړم یو موو اپ ده بل موو ډاون ده. د موو اپ کار دا ده چې کله زه دلته ګوره ځان سره کلیک وکړم سمپل موو اپ باندې نو دا کومه ژبه چې ما انتخاب کړې هغې نه به بره څنګه دا راځي. ګوره بای ډیفالټ مخکې ما سره ګوره پښتو انتخاب وه بیا بله که موو ډاون باندې کلیک کوم نو اوس ګوره څنګه شو هغه انګلیسي ژبه پورته راغله پارسي څنګه شوله ښکته راغله. بیا موو ډاون باندې کلیک کوم اوس ګوره څنګه شوه پارسي د ټول نه څنګه ده ښکته راغله. اوس که زه غواړم دا پارسي ژبه بیرته دې ځای نه ریموو کړم لومړی انتخابوم بیا په ریموو باندې کلیک کوم چې کله په ریموو کلیک وکړم نو پارسي ژبه څنګه شوله له دې ځای نه ریموو شوه. نو دا د کنټرول پینل د طریقه د یوې ژبې راوستل دي او د یوې ژبې څنګه دي هغه ریموو کول یا ختمول دي. سمپل به ځان سره کنټرول پینل اوپن کړئ چې کله مو ځان سره کنټرول پینل اوپن کړ بیا له هغې نه وروستو ایډ ا لنګویج ته راشئ چې کومه ژبه ځان سره ایډ کول غواړئ سمپل هغه ځان سره انتخاب کړئ او بیا د هغې په مرسته باندې تاسو کولی شئ چې لیکل هم وکړئ هر څه چې ضرورت وي هغه ترسره کولی شئ. مثلا فارسي مې انتخاب کړله او د هغې وروستو په ایډ باندې مې کلیک وکړ چې کله په ایډ کلیک وشو تاسو ته واضحه معلومیږي چې هغه د پارسي ژبه څنګه شوله هغه په دې ځای کې ایډ شوله. انف فار ټوډے نیکسټ کلاس دپاره به انشاءالله بیا فردر مخ په وړاندې باندې ځو.